څنګه کولی شو ټولنه کې ښه وینا وکړو؟ په اجتماع کې په ښه توګه وینا کول په رښتیا سره هم ستونزمن کار دی. که غواړئ په دې برخه کې یو بریالی شخص شئ، باید د وینا په تکتیکونو برلاسي شئ او یا هم حداقل داسې وینا وکړئ چې په یوه بله ډله کې د راحتۍ احساس وکړئ. په دې ویډیو کې به تاسو ته 5 لارښوونې وړاندې شي چې په عملي کولو به یې تاسې د ښه او منظمې وینا په تکتیکونو پوه شئ. لومړی، آرام او راحته اوسئ. ځینې کسان چې کله په اجتماع یا د خلکو په منځ کې د خبرو کولو په اړه اوري، نو وار له مخې وارخطا کیږي او د ناارامۍ احساس کوي. کله چې ورته د خبرو موقع ورسیږي، ژبه یې وچه کیږي، زړه ضربان یې ډیریږي، لاسونه یې په لړزېدو پیل کوي او په عمومي ډول تر تاثیر لاندې راځي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه مهال نه له تاسو څخه حساب او کتاب اخیستل کیږي، نه هم د مرګ یا کومې بلې بدې پیښې موضوع وي. یوازې تاسې مکلف یاست چې یو څو خبرې په منظم ډول حاضرینو ته وړاندې کړئ. که 2 یا هم 200 کسان وي، تاسې باید داسې وینا وکړئ چې پیغام مو ورسیږي او حاضرین ستاسو له وینا څخه ستړي نشي. د وینا پر مهال لنډې خبرې وکړئ، په خپلو خبرو تمرکز ولرئ او هڅه وکړئ چې پیغام مو په څرګندو الفاظو سره تر نورو ورسیږي. 2. د بحث وړ موضوع وپېژنئ. موږ او تاسو معمولاً د هغو موضوعاتو په اړه تشویش کوو او وارخطا کیږو چې په اړه یې بشپړ معلومات نه لرو. معمولاً هغه ویناوال چې د خپلې وینا په محتوا او موضوع له وړاندې خبر وي، نو د وینا پر مهال پرته له ستونزو او په ډاډه زړه دریځ ته حاضرېږي. د دې لپاره چې په خپلې وینا برلاسي واوسئ او په راحتۍ سره خبرې وکړئ، باید مخکې له مخکې د وینا د موضوع په اړه لازم معلومات ولرئ. 3. خپل مخاطبین وپېژنئ. ستاسې وینا باید موقعیت او د حاضرینو ته په کتو توپیر ولري. که تاسو د یو لړ کمپنیو مدیرانو پر وړاندې وینا کوئ، باید د مدیریت په اړه لازمه مطالعه ولرئ. او یا که د پوهنتون د مختلفو پوهنځیو پر وړاندې وینا کوئ، باید وینا مو د هغوی د غوښتنو او طبیعت مطابق برابره وي. باید د خپلو مخاطبینو د پوهې کچه درته له وړاندې معلومه وي، مطلب د هغوی د پوهې، چاپیریال او رواني حالت ته په کتو وینا وړاندې کړئ. 4. بریالیتوب مجسم کړئ. ډیری کسان هغه وخت په خپله وینا کې له ماتې سره مخ کیږي چې فکر کوي خبرې یې غلطې او بې معنا دي. د خپلو خبرو د بیان طرز او په موضوعاتو برلاسي مخکې له مخکې خپل ذهن کې مجسم کړئ. هڅه وکړئ چې مخکې له مخکې د وینا متن د یو سپین کاغذ پر مخ د ځان لپاره ولیکئ او څو ځلې یې تکرار کړئ. یوه آرامه خونه د ځان لپاره وټاکئ، د وینا متن څو ځلې په ډاډه زړه تکرار کړئ او فکر وکړئ چې په اصلي ځای کې یاست او وینا کوئ. 5. په اصلي پیغام تمرکز وکړئ. د یوې وینا پر مهال په دې تمرکز مه کوئ چې د ګډونوالو شمیر څومره دی، بلکې په دې تمرکز وکړئ چې څنګه خپل پیغام تر نورو ورسوئ. پیغام مو باید څرګند، د خلکو په ژبه او ساده وي. هڅه باید وشي چې مخاطبین له مختلفو لارو دې ته اړ کړئ چې ستاسې پیغام واخلي.